دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت پاک سلسلہ شروع ہوا. ہجرت نہ پس پا سلورم ہجرے دا سفر پا میاش کے یو ډیرا عظیم واقع پیښ شوې ده چې د صحابو سره یو ډیر لوی ظلم شوی دی او واقع داسې وه چې مکې ته نږدې یو علاقه ده د غطفانیانو قبایلي خلک پکې اوسېدل. داغی یو مشر سړی ابو برا مدینه شریفه تراغه او نبی علیہ السلام له تحفه تحائف او ډالۍ راوړي. حضور پاک داغه چې حالات او توقتل نو هغه تحفه ته قبول نکړه او دعوت ورکړه د اسلام چې ته مسلمان شه ایمان راوړه بیا به موږ دا تحفه قبول کړو. هغه ورته په جواب کې وی ابو برا چې زه خو ایمان نه راوړم خو یو مشوره دله در کوم او هغه دا چې که تا ماله صحابه راکړل خپل ملګري چې دی خپل قوم ته بوځم او زما قوم ته هغوی د اسلام دعوت ورکي نو ممکن ده چې زما ټول قوم خدای مسلمانان کی او که زه اوس اسلام قبول کم او بیا لاړ شم نو بیا به زما قوم وایي چې دا تا مصلحت کړی دی او مسلمانانو سره سمجوته دی کړې ده بیا به زما خبره ونه مني. خو که تا څه کسان راکړل او هغه کسانو هلته دعوت ورکړه تبلیغ د اسلام یې وکړه هلته به زه بیا مسلمان شم. آواز بو کم چې خلکا راځي دا خلک رښتونی دي او دا پیغمبر هم رښتونی دي زم ایمان راوړم او تاسو هم ایمان راوړئ نو هغه به بیا ډېره فایده به وي زما ټول قوم به مسلمانان شي. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل چې زما ستا په قوم یقین نشته هسې نه چې زه ملګري درکم او ما سره چرته ستا قوم سازش وکړي او دا ملګري راله مړه نه کړي ده ورته وي چې د قوم مشر زما واره دی بل څوک نه دی او زه ذموار یم. هېڅ فکر چې ونه کې د دغې خپل قوم د دې قوم خپل نوم بنو عامرو او غطفان ډېره لویه علاقه ده او دې کې ډېر غټ غټ بدماشان به اوسېدل ځای په ځای واړه واړه کلي او وړې وړې قبیلې وې او ډېر سخت خلک و په لاره چې به قافلې ترې شوکې به یې کولې قافلې به یې لوټ کولې اجرتي قاتلانو خلقو چې به کله په کریسو جنګ له بوتلل د دینه به یې بوتلل نو چې کوم غټ کلي پکې و بنو سلیم و رعل او زقوان دا دغلته کې واړه واړه غټ غټ کلي و وړې وړې قبیلې وې او غټ غټ کلي و. نو د دې د دې قوم مشر د دروارو عامر ابن طفیل دی ورته وایي چې زما واره د کلي مشر دی او زه ذموار یم هېڅ فکر چې ونه کې. نو حضور پاک وله اویا کسان قاریان ورکړل داسې مبارک خلک یې ورسره کړل چې د هغوی نه مبارک نور څوک نو ولې په دغه وخت کې یو خو د قرآن شریف حافظان او قاریانو چې د صفې د پیغمبر علیه السلام د صفې د مدرسې طالبانو د حضور پاک نه به قرآن زده کو او احادیث مبارکه به زده کول او دریم دا و چې دروازې به یې روجې نیولې د شپې به لمونځونه کول او څلورمه ډیوټي دا وه چې دروازې سره د روجې به تلل صحرات او ځنګل ته نو خشاکونه به یې راغونډول نو مازدیګر ماښام به هغه په مدینه کې خرڅ کړل نو چې کمې پیسې به یې وګټلې نو په هغې به یې د حضور پاک د صفې طالبانو له د ډوډۍ موډۍ بندوبست کوو چې چا به کار قصب نشو کولی هغه غریبانان طالبان
د حضور پاک صحابه او اغیله به ډوډۍ او د ترکارۍ مرکارۍ انتظام کو نو ګور او بیا به د شپې څه لږ خوب وکړو ټوله شپه به لګي او قرآن به زده کو او د پیغمبر علیه السلام حدیث به یادول او منځونه به کول. داسې مبارک خلک غریبانان عجزانان د چا کور و دغه مدینه کې او څوک د بار نه مهاجر راغلی او په دا صوفه کې دیره نو ډېر پاک خلک و صرف صحابه پاک خلک دی خدا پکې ډېر ناشنا قاریان دیندار او صالحان او یا کسان و سره حضور پاک الیگل دی ابو برا سره وی دا لکه ګورې ذموار به تی وی بیغم اوسه صاحب چې دوی څنګه راشي او زما قوم ته دعوت ورکړي نو زه به هغه وخت سره د اسلام چغه ووایم زما قوم به خدای مسلمانان کړي. نو نبی علیہ السلام خو په دې باندې حرص و چې خدای پاک دا کافر مسلمانان کړي. دی چې څنګه لاړل دا اویا کسان نو دوی یو ځای کې د یو غونډۍ شاته دیره شو. یو صحابیو حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ هغه له پیغمبر علیہ السلام یو ختم ورکړی وی د ده د قوم چې کوم مشر دی رده واره عامر بن طفیل هغه له به زما دا ختم ورکړي که خدای دا مشر مسلمان که ټول کار به سم شي. دی یو څو کسان لاړل دی نورو مسلمانانو ته وی تاسو دلته کښېنئ او زه د حضور پاک دا خط وړم د قوم دی مشر لا که خدای هغه مسلمان که نو تاسو هم بیا راځئ او که چرته هغه مسلمان نشو او زه یې چېرته مړ کړم نو تاسو خو به بد شئ که نه. وی ډېره ښه دا کومه ستا ده چې یو پسې راغلي ابو بره دا ورسره شو لاړ ویرواره دا یو څه خلک راغلی د مدینې نه او د دوی چې کوم مشر دی محمد صلی الله علیه وسلم دا هغه یو خط یې راوړی دی ستا په نوم دا خط وګوره خط یې وکت خط کې ورته حضور پاک لیکلي چې ته مسلمان شه د اسلام او د ایمان دعوت در کوم الله به کامیابي درکړي او د دې بوتان او د دې څیزونو عبادت پرېږده د یو الله عبادت وکړه. هغه چې خط وکت بس بلوه شو او یو سړي ته اشاره ورکړه وی وه دا سړی په توره په نیزه بلکې د مخکې نه ورته سړی تیار کېنولی هغه ته پته وه سازش و بس هغه کافر نیزه اوچته کړه دا حرام رضی الله عنه خو لګیا د ده سره خبرې اترې کوي هغه نیزه اوچته کړه دا صحابي یې پې وو او چې د شان یې په نیزه وو دومره سخت یې وو چې د نیزې هغه اوسپنه ته دې سینې ته بار راوته وینه ته وبهېده دې صحابي یو چل وکړه دا هغه وینه چې ته بیږي هغه لاس کې داسې راواغېشت او په دې مخې ونسته وینه یې راواغېشته او په دې مخې ونسته او وی فزت ورب الکعبه زما د په رب د کعبه قسمې چې د کامیاب شم د کامیاب شم. ولې ځکه مسلمان چې مړ شي او په جهاد کې مړ شو شهید ورته وایي بیا د کافر مقابله کې مړ شو شهید ورته وایي او د شهید خو د خدای په ډېر لوی مقام دی. صحابه خو به غوښته د خدای نه شهادت هغوی به یې دومره په لرې لاره چې جنت ته ځو نو په لنډه به لاړ شو که نه منځ به کو روجې به کو او صیبه د نارواو نه به ځان ساتو دا خو ډېر اوږد مدل دی راشه په لنډو کې به ورشو او مقابله چا سره ده زما وروڼو مقابله د الله او د رسول ډېرک دشمنانو سره ځکه دغه هغه خلک و چې د حضور پاک سخت دشمنانو او د الله د دین دشمنانو بت پرستو بتانو ته به سجدې کولې مشرکان وینه په دې مخ باندې وشیندله او چغې کړې فزت ورب الکعبه زما د په رب د کعبې کې زه کامیاب شم. کافر حیران دی چې سړی مري دا خو ناکامي ده او دی وایي زه کامیاب شم دې کې څه چل شته. بس هغه ارواره ورته ووایي چې هغه تره ارواره ته ووایي چې دا خو دې زیاتې وکړه دا خو دې ظلم وکړه هغه وی نه ظلم مې نه دی کړی قوم ته یې وی راپاسئ او چې ده سره نور کوم مسلمانان دي چې هغه مړه کړو قوم ورته وی دې تره یې ورته ووایي چې نه بلکل به ما یو قسم نه پاسئ. د هغې وجه دا ده چې ما د دوی د مشر سره په مدینه کې عهد کړی دی وعده مې کړې ده زه ضامن یم ذمواري اخیستې ده نو زما امن ته به نقصان نه رسوې. دا اروارې وي ښه چې دا قوم را سره نه پرېږدې ته ګوره چې زه څه کوم زر لاړ په اس سور شو ګیر چاپېره قبایل یې راغونډ کړل او هغه او یو کسو مسلمانانو پسې لاړه څه کم اویا کسانو او هغه ټول شهیدان کړل یو یې پکې پرې نه
صرف یو دو کسه پکې غریبانان بچ پاتې شو. هغوی دغې وخت کې څاروله ګیا لتلي، ګیا راوړله. هغوی چې ولیدل ملګرو ته ویل لکه سلانجه پیښه ده. وی څنګه؟ وی دا قارغان او دا مارغان تاویږي را تاویږي. د قارغان او مارغانو نه معلومیږي چې زموږ ملګرو سره څه دوکه او زیاتې شوې دی. هلکه شکیان شو چې رالل دا څه کم دوه درې کم اویا کسان صحابه کرام ټول په میدان کې شهیدان پراته، وینو کې لت پت پراته. خدای پاک دا څه ظلم شو. بس هغه یو وی چې زه خو هم ورځم پې پرېږدمه، بس دا شهیدان شو زه یم پکې شهید شم، که یو مې پکې مړ کړو که دوه کافران مې مړ کړل څه خو به وکړم که نه. بهر کیف هغې کې هغه یو هم غریب شهید شو، هغه یو پکې جمدې پاتې شو. داسې جمدې پاتې شو چې هغه دغه د قوم مشر یې وی چې ما یو منښته کړې وه چې عمره یې به ازادوم. نو هلکه ودرېږدلی سر وخوره وي ده ته مې پکې ازاد کړی. او یو کس پکې غریب بل چېته بچ پاتې شوی و زخمیانو کې و، هغوی پې ګمان دا کړی و چې دا مړ دی، حالانکې هغه بیا وروستو په هوش کې راغی جمدې پاتې شو. دا اویا کسان چې کم فقرا مسلمانانو جامې به نه وي، احادیثو کې راځي د غریبانانو به جامې نه وي، لنګ به یې و کمیس پهنو، او که د کمیس په ځای به څادر تاو کړی نو هغې ته به هم غټې غټې ټوټې لګېدلې. او دغه د حضور پاک د جومات طالبانو قرآن زده کوه، حدیث زده کوه، او د ورځې روجې او د شپې د الله عبادت او تلاوتونه کوه، او دغه د ځنګل نه خشاک به یې راوړو، په هغې به یې د ملګرو خدمت کوه. یو کس پکې و عامر ابن فهیره رضی الله عنه، دا هم په دې شهداو کې و. دا چې کم د قوم مشر دی عامر ابن طفیل، دا چا چې سازش وکړو دا صحابه شهیدان کړل، هغه د چا نه تپوس وکړو هلکه وایي دا لاش د چا دی؟ هغې ورته وایي دا د عامر ابن فهیره دی. وی ولې؟ وی چې دی ما کله مړ کړ، وی ما په دې خپلو سترګو دې ولید چې د لاش اوچت شو اسمان ته ورسېد، ما ولید چې اسمان ته لاش ورسېد، او بیا د اسمان نه واپس د لاش راغی او دلته پرېوت. دا ما په دې خپلو سترګو ولید. دا څوک دی؟ وی دا عامر ابن فهیره دی. عامر ابن فهیره د حضرت ابوبکر صدیق غلامو، او دا هغه کسو چې د پیغمبر علیه السلام او حضرت ابوبکر کله مدینې ته هجرت کو، دی خدمت کړی په لاره. د څلورو کسو چې کومه قافله وه، یو نبی علیه السلام، یو حضرت ابوبکر، او یو لارښودونکي عبدالله ابن ورقط، یو ورسره دا عامر ابن فهیره. په ټوله لار د هجرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د حضرت ابوبکر صدیق خدمت کوي. هغې دقه صله ولا خدای پاک ورکړه. بلکې جلال الدین سیوطي په خصائص کبرا کې یو روایت نقل کړی دی، ادا چې د ده دا لاش بیا خدای پاک اوچت کړ او اسمان ته وخېجم، د ده دا لاش سیوطي صاحب لیکلی دی. او د نورو چې څومره صحابه کرامو د هغې لاشونه پاتې و په ځمکه، د ده لاش چته چا په سترګو نه لید چې هغه لاش یې څه شو، هېڅ پته نه لګي د لاش. او کافر په خپله تصدیق کوي چې هغه مشر د کافرانو چې مې لاش ولید چې اسمان ته، بلکې په بخاري کې عجیبه روایت دی، هغې کې دا راځي چې لاش یې ما ولیده چې د اسمان نه موچت شو، اسمان د ده د لاش لاندې پاتې شو، لاش یې اوچت لاړ. دغه کافر په خپله تصدیق کوي د قوم نه مشر. حضور پاک ته چې پته ولګېدله نو څلوېښت ورځې د سار په مانځه کې دوی پسې خیرې وکړئ، دعای قنوت، داسې خیرې یې ورپسې وکړئ. خدایه وی دا خلک هلاک کړي، خدایه عصیه قبیله ده ستا او زما خلاف ورزي او کړه د حکم، خدای ته هلاک کړي، خدای فلانکې قوم هلاک کړي، فلانکې قوم هلاک کړي. دومره حضور پاک چته دردمن نو لکه په دې کې دردمن شو، مسکینان فقیرانو په دوکه شهیدان شو. بیر معونه دغه علاقه کې یو کوی دی، د هغې په غاړه باندې دا غریبانان شهیدان شوي، نو دې ته غزوه بیر معونه وایي، او سریة القرام ورته وایي، ځکه دا غریبانان قاریانو او حافظانو. نو څلوېښت ورځې حضور پاک د سار په مانځه کې د دویم رکعت په آخر کې د رکوع نه پس به قنوت نازله وي، خیرې به مانځه کې کولې او صحابه هم ورسره امین. دی چې کله خدای ته مخامخ شو، ګوره د شهید عجیبه مقام قرآن شریف کې الله وایي
چې کم سړی د الله په لار کې شهید شو دې ته به مړه نه وایي بل احیاء دا جمدی دی ولکن لا تشعرون تاسو پہ نه پوهیږئ تاسو ته پته نه لګي چې الله ته کله ور مخامخ شو نو رب او دې کې یو بل کسو د هغه نوم و عامر ابن فهیره دی چې کله شهید کو دا چې ما درته وویل چې اسمان ته لاش پورته شو دی چې کله شهید کو نو د یو کافر جبار دا هغه نوم جبار ابن سلمه هغه په توره وو نو وی چې دی هم کله په توره وو نو دم د خولې نه یو چغه وایسته فزت والله زما د قسم په خدای وی چې کامیاب شو دم د خولې نه دا چغه وایسته نو یو کافر و ضحاک ابن سفیان هغه وی چې لکه دی څنګه وی چې فزتو والله کامیاب شم سړی خو چې مړ شي نو بیا خلک وی چې لکه دا سړی ناکام شو مړ شو او دی کامیابی وی نو چې دا لاشي ولي چې لاشي اوچت شو هغه ضحاک ابن سفیان خدای پاک مسلمان حضور پاک چې دی کله جنت ته لاړل خدای ته مړ شو الله ته مخامخ شو رب العالمین ورته څه وایي وی وایه څه دله درکم څه غواړئ چې تاسو له درکم دی ورته څه وایي وی الله مونږ چې څه غواړو رابکې وی او وی ښه بیا هم دنیا ته ولېږه چې ستا لار کې یو ځل دغسې شهادت بیا حاصل کو بیا مو ولېږه چې دغسې شهادت بیا مو حاصل کو یو ځل هم بیا ولېږه الله وی نه دا خو زما فیصله ده چې یو ځل سړی مړ شو بیا به دنیا ته نه ځي وی ښه زمونږ یو پیغام خو زمونږ ملګرو ته ورسوه که نه وی دا به ورسوم څه پیغام رسول غواړئ وی زمونږ ملګرو ته صحابو ته حضور پاک ته دا پیغام ورسوه لقد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا چې موږ د خپل رب سره ملاقات وکړو الله موږ نه خوشحاله دی او موږ د الله نه خوشحاله یو نو حضرت جبریل علیه السلام د دې دا خبره د قرآن شریف د آیات په شکل کې راوړه نبی علیہ السلام ته د قرآن شریف دا آیاتو مخکې بیا منسوخ التلاوت شو نو نبی علیہ السلام ته جبریل علیہ السلام دا راوړه چې هغه ستا او یا کسان شهیدان هغوی وایي چې لقد لقینا ربنا موږ د خپل رب سره ملاقات وکړو فرضی عنا الله موږ نه ډېر خوشحاله دی ورضینا عنه موږ د خدای نه ډېر زیات خوشحاله دی دا به قرآن کې صحابو لسته د آیت په شکل کې نو بعضې آیتونه منسوخي بیا الله تعالی رستو منسوخ کړو وی ښه الله دا خبره خو دې زمونږ ومنله الله وی خنو دا یوه خبره تاسو سوال وکړو د دنیا د تلو دا خو زما فیصله ده چې دنیا ته یو سړی یو ځل مړ شو نو زه دنیا ته واپس نه لیږم حدیث پاک کې نبی علیہ السلام فرمایي وی شهید له چې الله په جنت کې کمې مرتبې ورکړي شهداو له دی به د خدای نه دا غواړي چې الله ما دنیا ته یو ځل بیا ولیږه چې شهید شم او چې شهید شم نو بیا مې جم دی که دنیا ته مې ولیږه چې یو ځل بیا شهید شم او چې بیا شهید شم نو بیا مې یو ځل جم دی که الله چې ستا په لار کې یو ځل بیا شهید شم د شهادت هغه مرتبې به دې ویني د هغې د وجې مې د الله په دربار کې دا سوالونه الله ورته وایي چې دا سوال خو نه قبلېږي ځکه چې یو ځل فیصله ما کړې ده چې سړی مړ شو دنیا ته بیا نه ځي خو دا ستاسو درخواست دا دویم دله قبلوم دا ستاسو خبره به د قرآن په شکل کې د آیت په شکل کې لاړه شي نبی علیہ السلام له خو زه دله خپل یو نعمت در کوم یو انعام دله در کوم چې دا انعام به ما چالم نی ورکړی دې شهداو ته وایي الله هغه څه انعام دی وی ګورم ما ته چې خلک څومره ګوري نو پرده کې ما ویني د پردې نه بغیر ډیرک نیغ په نیغه ما څوک نشي لیدلی او نن تاسو ته ځان بغیر د پردې نه ښیم نیغ په نیغه زما د دې مخ مبارک ملاقات وکړي دا یو غټه واقعه په څلورمه هجره کې د حضور پاک د صحابو سره پیښه شوه تاسو یقین وکړئ د شهادت د نبوت څومره لوی مرتبه پیغمبري
او بیا د رسالت مرتبه د نبوت نه موچته ده او حضور پاک ته الله نبوت هم ورکړی رسالت هم ورکړی ډېره غټه مرتبه ده د رسالت نه پس د نبوت مرتبه د نبوت نه پس د صدیقیت مرتبه د صدیقیت نه پس د شهادت مرتبه ده څلورم نمبر لاندې مرتبه ده او د حضور پاک دومره لویه رتبه ده چې یو الله نه مرتبه لاندې باقي د ټولو نه خدای چته مرتبه ورکړي مخلوق کې د ټولو نه لویه مرتبه ده لیکن تاسو یقین وکړئ چې نبی علیه السلام په خپله د الله نه شهادت غوښتی دی او داسې شهادت یې نه دی غوښتی وایي د الله نه دا غواړم چې که زه شهید شم او بیا جم دی شم بیا ستا لار کې وجنګېږم بیا شهید شم او بیا جم دی شم او بیا ستا په لار کې وجنګېږم او بیا شهید شم نو طالبان دلته سوال کوي چې حضور پاک له ډېره لوړه مرتبه خدای پاک ورکړې ده نو دغه لویې مرتبې سره شهادت د نبوت او رسالت نه خو لاندې درجه ده نو د شهادت سوال ولې کوي زمونږ علما لیکي وایي بعضې وخت کې یو شي مرتبه کې کمی خوند پکې وي لکه یو سړي د چرګ پولو پروت دی او سره کړې غوښه هم ورته پرته ده مثلا اعلی شی ورته پروت دی خو دې بیا هم چټني غواړي هلکه یو چټني څه چې دی خو یو ټماټر دی او پکې یو مرچکې ور لړه کا او ټکوه دا پودینه پکې ور واچوه یو دو درې ټسه نو چټني ټوله د 1 روپۍ نه جوړېږي د 2 روپو نه جوړېږي چرګ پولاو سره کړې ورته پرتې دی او دې بیا مو لکه چټني پکې نشته نو چټني په هغه چرګ پولاو نه ډېر لاندې شی دی خو یو خوند دی پکې چې سړی خامخا په ډوډۍ کې غواړي دقه رنګې د شهادت مرتبه د نبوت او رسالت نه ډېره لاندې ده بیا پیغمبر علیه السلام ولې تمنا او ارمان کوي خوند او ټیسټ دی پکې قرآن شریف کې الله وایي چې تاسو پام کوئ په شهدا او د مړو ګمانو نه کې بل هم احیاء جمدي دي یو ځای وایي ولکن لا تشعرون تاسو پرې نه پوهېږئ فرحین بما آتا الله چې دوی له څه ورکړي په هغې به خوشحاله بل ځای وایي عند ربهم يرزقون خدای روزي ورکوي دا غټه واقعه د بیر معونې په 4مه هجرې په سفر کې شوې دې نه یو کس عمرو بن امیه رضی الله عنه هغه چې کوم جمدې پاتې شو هغه غریب په لاره را روان دي توره ورسره ده ډېر پریشانه دی چې خدایا یو کم او یا مرګري مې مفتو کې شهیدان شو د چا مخکې چې یو کس به وینو کې وتړپېږي او پرت پروت وي د هغه په زړه څه تېرېږي نو په لاره را روان دی او د دې قوم یو 2 کسه وله په مخې له ورغل نو د دغې بنو عامر د دې ظالمانو د قوم 2 کسان په مخه ورغل هغې دوه ته دا پته نه وه چې دې د کوم ځای نه را روان دی او څه شوي دي او ده ته دا او ده خو بس هغه 2 کسانو سره سلام کلام وکړه ځان یې پرې غلی کړو یو طرف ته کېناست خو چې هغه 2 ستړي اوده شو که نه د وی راشه د دې 2 کسو قوم خو زما یو کم او یا مفتو کې شهیدان کړل راشه یو 2 خو پکې مړه کړل توره را واغېسته او ټس وه دواړه یې مردار کړل چې دواړه یې مردار کړل راغی نبي کریم صلی الله علیه وسلم حضور پاک ته الله مخکې اطلاع ورکړې وه چې دې راغې ټوله قصه یې ورته وکړه صاحب داسې وشو خو بدل مې پکې دی یو 2 نه واغېسته په لاره راتلم د قوم یو 2 کسان یو همې وله مړه کړل نبي علیه السلام ګوره انصاف ته ګوره که بل څوک ووایي به چې زنده باد توره دې وکړه 2 خو دې پکې بېغمه کړل که زمونږ په وطن کې تاسو نه ګورئ خلک د یو په ځای بل نه وجني دا ظلم دی یو په ځای بل وجني د دوی په ځای پلار وجني او د پلار په ځای زوی وجني او د رور په ځای رور وجني او لرې لرې یو بل په ځای وجني حضور پاک که بل څوک وي به چې زنده باد ډېر زبردست کار دی وکړو نبي علیه السلام وینا دا دې ښه ونه کړل دا کوم 2 چې دې مړه کړل دوی خو په هغې کې شامل نو په ظالمانو کې او دوی سره زما معاهده ده دوی سره زما لوز دی او کافران خو زما معاهده ده دا دې ښه ونه کړل ګوره نو اوس به څه کوو نو صحابو ته یې وی چې د دوی دیت به ورکوو ګوره د هغه ظالم قوم 2 کسان دي خو د پیغمبر علیه السلام معاهده ده ورسره وی دی په هغې ظلم کې شریک نو دوی دیت به ورکوو نو دغه مدینې منورې یهودیانو بنو نذیر هغې سره د پیغمبر علیه السلام یو معاهده وه
نو نبی علیہ السلام هغې بنو نذیر ته سوال جواب وکړ چې مونږ د دې دوو کسانو دیت ورکو، سلو خان د یو او سل د بل، نو تاسو ما سره په دې کې امداد وکړئ. بنو نذیر ورته نبی علیہ السلام ډېره ښه ده صاحب راشه مونږ سره یو نوړی ډوډۍ به مخورئ او مونږ به د دیت کې حصه هم درکړو. نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان او څه ګڼ صحابه کرام لاړل، واته کسان، شپږ کسان د بنو نذیر علاقې ته. چې څنګه لاړل د دې یو دیوال یو کوټه وه، د هغې د دیوال خوا کې ورته څادر خور کړه په سوري، بستره مستره یې ورته واچوله، حضور پاک هم کېنو، صحابه هم کېنو او ډېر ورسره ستړي مشي په خوشحالۍ وکړل او په مینې وکړل او ویې صاحب بلکل موږ د سره په دې دیت کې مدد کوو. او میانځ کې میټینګ وکړه، د کوټې سر ته یې د میچنې پل خېجولی او یو سړي ته یې ویې غلې غلې به کېنې او دا پل به په نبي علیه السلام د پاسه راوغورځوي، مسله به ختمه شي. ګوره دا یهودیان ډېر سازشیان دي، خو بېغمه صحابه او حضور پاک کېناستل، دې کې نبی علیہ السلام ته الله جبریل علیہ السلام راولې، وی ستا خلاف سازش جوړ دی. څنګه جوړ دی؟ وی سړي بره پل خېجولی د میچنې او در باندې راغورځوي. وی څوک هم؟ وی پاس او نیغ مدینې ته ځه، چاته غږ به کوه. بس نبی علیہ السلام د صحابو د من نه پاسېده، صحابو ته اډو غږ ونه کو او نیغ روان شو مدینې منورې ته. خو چې دا سازش دوی کو هم نو دې کې یو یهودي سلام هغه دې ملګرو ته ویې ګورې دا سازش مه کوئ. نو ما ته پته قسم په خدای د خدای رښتونی پیغمبر نه شی وجلې، خدای به حفاظت کوي او خدای به خبر کی ظالمانو در باندې مه کوئ. ګورې معاهده م ورسره کړې ده، صلح م ورسره کړې ده، لیکل م ورسره کړي دي میثاق چې موږ به یو بل ته غږ نه کوو. نو ګورې صلح هغه خپل لوز مه ماتوئ. هغې وې نه یاره بس خلاص به شو ته. حضور پاک نیخ پاسې د مدینې منورې ته لاړ، نه ابوبکر خبر کو، نه عمر خبر کو، نه عثمان. د الله په دې کې یو حکمت او هغه طالبانو خبره ده درته نه. صحابه چې پوه شو چې نبی علیہ السلام خو پاسېد، هغې خو دا خیال و چې ته سبا او دس ماته یا بل څه کار به بل څه کار به اوس به راشي، چې رانغې نو صحابه پریشان شو چې نبی علیہ السلام څه شو. نو دوی به ورپسې را پاسېدل، ګورې چې حضور پاک څه شو. او یهودیان خو پوه شو چې دا خو معلومیږي دا چې دی پوه شوی دی زمونږ په دې سازش باندې. نو چې صحابه څنګه مدینې ته رالل، حضور پاک په مدینه کې و، وایي صاحب ته خو را پاسېدې مونږ خو دې پرېښودو. وایي ما ته جبریل اطلاع راکړه هغې ظالمانو میچنې پل به راخېجول په مې راغورځول. یهودیانو ورته یې ویې صاحب ته ولې لاړې؟ وایي ښه ولې لاړم؟ وی برم چې د میچنې پل خېجولو او سړی م ورته کېنولو، تاسو خو د معاهدې خلاف ورزي وکړه. یو دا خلاف ورزي وکړه د یهودیانو او یو بله یو خلاف ورزي وکړه. نبی علیہ السلام دې له دعوت ورکوي مسلمانان شئ. هغې ورته څه وی؟ وی داسې وکړه 3 کسه عالمان مونږ به شو، 3 کسان او یو به ته شي، 2 کسه ته ځان سره کا. نو 3 تاسو 3 مونږ به یو بل سره خبرې اترې وکړو. نو که مونږ په خبرو کې کامیاب شو نو بیا به تاسو زمونږ ملګرتیا کوئ، او که ستاسو خبرې ټیک وي نو مونږ به ټول قوم ستا ملګرتیا وکړو. حضور پاک وی دا خو ډېره ښه خبره ده، یو به زه شم 2 صحابه به شي را سره او 3 تاسو عالمان راولئ، خبرې به وکړو. که ما مطمئن کړل نو ټیک ته مسلمانان شئ، که مې نه کړل مه کېږئ. دوی څه سازش وکړو؟ دوی چړې تېره کړې، خنجرونه 2 مخیزې او هغې له یې د زهر اوبه ورکړې او هغه 3 کسانو ته یې ویل چې دا په جامو کې ځان سره پټې کړئ او چې څنګه تاسو او دا نبی علیہ السلام از 2 ملګرو سره ځان لشئ نو چړې راوباسئ، غزارونه پرې وکړئ چې قصه خلاصه شي. دی بل سازش حضور پاک ته فوراً خدای پاک حضرت جبریل علیہ السلام راولي. قرآن شریف کې الله ذمہ داری اخیستې ده. مدینې ته چې حضور پاک لاړ نو ځان سره به یو څوکیدار 2 ګرځول. دا په شریعت کې منع نه دي چې څوک ځان سره د حفاظت لپاره یو کس 2 ساتي. نو فوراً الله قرآن شریف کې یو څو ورځې پس آیات نازل کو، والله یعصمک من الناس، الله بر د خلکو نه ساتي، فکر مه کوه. نو بیا هغه چې چا څوکۍ کوله هغې یې چوټي کړل، وی تاسو ځئ. وی صاحب ولې ځو؟ وی الله زما د حفاظت ذمہ داري واخیسته، الله به زما حفاظت کوي. نو جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام نه راغی، څه کوې؟
وی دا 2 کسان ځان سره اخلم 3 د یهودیانو مولیان راځي هغوی ته څه وعظ نصیحت کوم چې خدای پاکي مسلمانان کې وی خبرې ته چې هغوی سره راځي ماله به خدای برې راکوي وی باس ته دله نه راځي وی سله راځي وی په کمیسونو کې چړې تیره کړي دي 2 مخي دي زهرو کې غوپه کړي دي او په څه طریقه په تا غزار کول غواړي نبی علیہ السلام بنو نذیر یهودیانو ته وی دا مو بل سازش نو بنو نذیر والا یو سازش دغه وکړه د میچنې د پل بلې دا بل سازش وکړه او په احد کې د کافرو مرسته څه ناسه کړې ده نو نبی علیہ السلام مبارک صحابه ته وی چې زه خو مدینې ته رالم د دې یهودیانو سره خو ما معاهده وکړه چې موږ به په یو بل حمله نه کوو ضرر به نه رسو د یو بل د دشمن مرسته به نه کوو دوی د هغې خپلې معاهدې خلاف ورزي کړې ده ځای چې په دې بنو نذیر ورشوس دې نه غټ ظلم بل کم کیدی شي نبی علیہ السلام سره صحابه ولاړ دام په دې 4مه هجره کې چې سنگلال د دې نه محاصره واچوله د قلاګانو ګیر چاپېر نه راکوزېدل چې نه راکوزېدل نو د دوی چې د کجورو کم بوټي وو نبی علیہ السلام صحابو ته بعضې باغونه ولا پرې کې سړی په بوټو خفه کېږي کیدی شي راکوز شي خو دوی بیا هم راکوز نه شو 15 ورځې صحابو او نبی علیہ السلام د دوی د قلاګانو نه محاصره کړې وه بیا ډېر درخواستونه وکړل نبی علیہ السلام وایي که ایمان راوړی اسم نشته ظلم هم ما سره کړی دی د چاړو د وجلو او د میچن د پل راغورځولو او په احد کې زمون خلاف د کافرو مرسته دا ظلمونه هم کړي دي دا د تار څه محکوم کې ایمان راوړی او که مسلمانېږي نه ایمان نه راوړی بل اسم نشته جنگ به د سره کوم پرېږدم نه دې چې ډېر مینتونه وکړل نو نبي علیہ السلام ورته ښه نو بیا بل چل وکړئ دا چې دلته هم څومره کورونه ځمکې دي دا خالي کې د دې نه ځای بل خوا ځای هجرت پرېږدم هم نه دلته وی صاحب زمونږ مالونه چې دي وی چې څومره وړی شی یو شی چې کوم نه شی وړی خرڅوی به نه دلته ځای یو شی نو به دې په خرو په قچرو په اوښانو په اسونو باندې او په اوږو خپل سامان بار کړ دومره سامان یې خپل یوړو چې د کوټو کمې کړکۍ ورونو هغې ویستلی هم ځان سره یوړل څوک خیبر ته لاړل او څوک شام ته لاړل او چې کم ځمکې او کم کورونه پاتې شو هغه د مسلمانانو غنیمت شو نو حضور پاک چې کله مدینې ته هجرت وکړو نو مهاجرینو سره خو څه نو انصارو خپل مالونه د مدینې خلکو سره نیم کړي خپل مالونه کور چې چا دوه به یو به مهاجر له ورکړ ځمکې چې د چا څومره وي نیمې مهاجرینو له ورکړې تر دې حده پورې یو صحابي دی حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه یو انصاری سره نبی علیہ السلام د رورولي جوړه کړې وه یو مهاجر یو انصاری به رونه کړل دا ستا رور شو بس مهاجر سره سو غریب سره هغه سعد ابن ربیع رضی الله عنه وایي د خپل مهاجر رور ته وی ته خو زما رور شو که نه وی زما مال هم نیم ستا و نیم زما راځه دا مال در سره تقسیم کوم چې څومره مال به دی نیم به ستا و نیم زما به او وی دوه مې ښځې دي دوه نو وی راشه یو پکې خوښه کا نو چې کومه پکې ستا خوښه وي زه به ورله طلاق ورکړم نو چې عدت یې تېر شي تا ته به یې په نکاح کړم خو به کې څوک داسې قرباني نه داسې قرباني انصارو کول دا نه چې ګنې ولېږه یو ښځه طلاق کوم تاله په نکاح در کوم بیا به خلک وایي چې دغه نه وه خوښه او یا به وی چې دا بوډۍ وه ځان یې ته خلاصودلی په نکاح ورکوله نه وی راشه چې زما په دوو ښځو کې د کومه خوښه دي درته پرېږدم او تا ته یې په نکاح کوم ولې رور مې شوې پښتانه وي یو ست وکړي بلې د موټي وباسي که څنګه ده هغه وی داسې نه کوم هغه هم داسې صحابي و هغه وی بارک الله فی اهلک و مالک وی ستا په مال او اهل کې د خدای تعالی برکت واچي ما ته بازار خایا زه تاجر سړی یم تجارت مې زده دی بازار راته خایا چې ځان له څه ګټه وټه وکړم نو انصارو دا زبردسته قرباني کړې وه مهاجرینو له خپل کورونه ورکړي خپل ځمکې ول سره نیمې کړې وې نو چې د بنو نذیر یهودیانو کوم علاقه نبی علیہ السلام ته په غنیمت کې پاتې شوه نو حضور پاک انصار را جمع کړل ورته یې وې
وی دا د بنو نذیر چې کم ځمکې دي او کم کورونه دي دا خو غنیمت شو. اوس تاسو څنګه خوښه ده که تاسو وایې چې نیم مهاجرو له ورکم نیم تاسو له هم چې ستاسو خوښه وي نو داسې به وکړو. که تاسو وایې چې مهاجرینو سره ستاسو خپل کم باغونه او کورونه دي ابه تاسو ته واپس کی او دا به زه انصارو له ورکم، انصارو سره چې ستاسو کم باغونه دي دا مهاجرو سره نو ابه تاسو ته واپس کی او دا به زه مهاجرو له ورکم. څنګه هم خوښه ده چې څنګه انصارو ته وایې ستاسو خوښه یې هغسې کوم. د انصارو دوه مشرانو سعد بن عباده او سعد بن معاذ رضی الله عنهما هغوی پاڅېدل. ګوره د حضور پاک قربانۍ ته ګوره هغوی هغې ته ګوره زمون خو یو مشوره ده وی زمون خو یو مشوره ده وی هغه څه وی دا مالونه چې څومره دي د بنو نذیر د یهودیانو دا زمونږ د وروڼو له ورکه دي مهاجرو له زمونږ نه دي پکار او مونږ چې کم کورونه او کم ځمکې دوی له ورکړي دي امتې واپس نالو امتې نالو د دوی دي او دام دوی له ورکا. نبی علیہ السلام داسې نه کوم داسې به نه کوم که دوی له دغه مالونه ورکوم نو دوی به تاسو ته بیا ستاسو خپل کورونو ځمکې واپس کوي او که تاسو ته خپل ځمکې کورونه نالی نو بیا به په دغه ځمکو کې تاسو له به نیمه درکوم. نو بیا حضور پاک داسې وکړل چې د هغې بنو نذیر هغه ځمکې هغې مهاجرو له ورکړې هغوی ته یې وایي چې تاسو سره د انصارو کومې ځمکې او کورونه دي دا دې ته واپس کړي. دا د بنو نذیر واقعه چې وه دا هم په دې 4مه هجره کې شوې ده. په دې 4مه هجره کې یو بله واقعه هم د نبي علیه السلام پېښه شوې ده. په احد کې چې کله ابو سفیان ته خو ډېر لوی په روب کې او په ډېر لوی جوش کې روان شو که نه ځکه چې 80 کسان صحابه کرام پکې شهیدان شو. نو دی ابو سفیان نبی علیہ السلام له یو دمکی ورکړه وی داسې به کو چې کال پس به بدر کې تاسو هم راځئ موږ هم راځو یو جنګ به بیا کوو. موعدنا بدر زمونږ او ستاسو د جنگ بدر مقام شو او کال نیټه شوه او لاړم د نوي کال پس به بیا راځئ. چې کال تیر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل وعده مطابق په شعبان کې ځان سره صحابه کرام واغشتل او بدر ته لاړ. وی دې چې ابو سفیان مالا چیلنج را کړی مالا دمکی را کړی دې چې زو دې ته بدر صغرا وای. لاړل نبی علیہ السلام خو چې څنګه لاړ بدر ته ابو سفیان ته چاغلی وی چې تا خو مسلمانانو له دمکی ورکړې ده ګپ ته لګاو که رښتیا دی وی ولې وی مسلمانان خو راغلي دي بدر ته دی ونه ویرېد. لا نه دې 4مه هجره کې یو بله واقع پیښه شوه. یو بل جنګو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعض قبایلی خلق او ډېر مسلمانانو ته نقصان ضرر رسو. نو پیغمبر علیہ السلام غزوه ذات الرقاع نبی علیہ السلام د هغې خلقو د دباو کولو دپاره د جنگ په غرض نه چې جنگ وسره کوو د هغې خلقو د دباو کولو دپاره ځان سره څه ګڼ شمېر صحابه کرام واغېشتل او لاړ چې په دې قبایلي علاقو باندې به لږ وګرځو او موږ به د خپل قوت او طاقت د کافرو ته وښایو نو چې زموږ دا مسلمانان دې په امن شي. د حضور پاک پکې یو دو واقع یو دو معجزې پیښې شوې. په لاره باندې چې واپس کله راتلل بخاري شریف کې حدیث دی یو صحابي وایي چې موږ به کوم ځای دمه کوله موږ به داسې ځای کې دمه کوله چې هلته به اونې وي چې سورې پکې وي او د نبی علیہ السلام به دا حکم و چې تاسو به ګورئ دمه د لارې د پاسه نه کوئ داسې ځای کې به دمه کوئ چې لار به کوله وساتئ. یو د کیکر د اونو یو شاړه علاقه وه هغې کې موږ دمه وکړه نو صحابه د اونو لاندې خواره شو او پرېوتل ستړي ګرمي وه
او چې کومه ګوره اونه ونه هغه مونږ پیغمبر علیه السلام ته پرېښوده. دا به زمونږ قانون و چې کوم به اونه به ګوره او سورې به زیات و هغه به مونږ حضور پاک ته پرېښودو. مونږ هم وده شو بې غمه. ځکه دغه وخت کې د جهاد نه واپس راغلو دشمن شته دی نه او حضور پاک هم وده شو او مونږ هم خپلې تورې د اونو د اخرامونو پورې ویزاندې کړې او نبي علیه السلام مبارک هم خپله توره د اونې اخرام پورې ویزانده کړه. اوس چې زه راویښ شم هغه صحابي وی او مې کتل نو نبي علیه السلام سره یو سړی ولاړ دی. وی ما ته اشاره وکړه چې دلته راشئ. وی مونږ ورلو. مونږ وی خیر دی صاحب دا سړی څوک دی؟ وی زو دومه او وی دا سړی راغی او چې څنګه راغی نو زما توره راواغېسته او د تیکې نه یې راوویسته او د تورې په هغه کشارو زه راویښ شوم. وی چې راویښ شوم او مې کتله نو توره ورسره کولو په لاس کې ده د تیکې نه بعد او وی ما ته وی چې ما نه یریږي دا کافر. وی مې چې تا نه ولې یریږم؟ تا نه یریږم که د خدای نه یریږم. وی ما ته وی چې څوک به دې رانه خلاصوي؟ دا کافر راته وی غورس یې نوم و غورس څوک به دې رانه خلاصوي؟ وی ما وی چې الله به مې نه خلاصوي. وی چې دا مې وی په رپېدو شو او رپېدو سره یې توره راواغېسته او تیکې کې واپس بنده کړه. وی توره ما راواغېسته او بیا مې ورته وی چې ما نه به دې اوس څوک خلاصوي؟ وایه اوس وی دا دې مخامخ ولاړ دی. اوس ګوره دا هم د حضور پاک معجزه وه. سړی راغلی په ساده شو ټول صحابه پرېښودل او نبي علیه السلام له راغی او بیا داسې ساده شو که پیغمبر علیه السلام یې غزار کو خو هغه سره خلاص کې څه نه لیکن الله د حضور پاک مدد وکړ او د هغه د هغه اواز پې دونه رو پرېوت چې تورې واپس دننه کړه. وی ما نه به دې څوک خلاصوي په رپېدو شو او بیا صحابو ته نبي علیه السلام وی ځه وی زه یې معاف کوم غږم ورته نه کوم ما معاف کو. دا هغې اثر په هغه غورس دا پرېوت چې هغه خدای مسلمان هم په دې سفر کې یو ځای کې صحابو ته نبي علیه السلام یې د مخامخ دره کې به څوک څوکۍ وکړي ځکه مونږ خو شپه دلته اوسېده کېږو خو یریږم چې د دې درې نه چې ته کافر په مونږ حمله ونه کړي را نه شي او یا د دې درې نه په غشو را باندې غدارونه ونه کړي. څوک به داسي چې هغه به دقه دره کې څوکۍ وکړي. دو صحابه وی صاحب دا څوکۍ به مونږ وکړي. نو یې ښځه لړ شئ دغه دره کې مخامخ ودرېږئ او د دغې نه طرف نه زه یریږم په د حملې زما څوکۍ کوي. نبي علیه السلام صحابو ته وده شئ او یو اعلان یې وکړ وی چې څومره ملګري یې په دې لاندې میدان کې یو کس به نه ودرېږي ټول سملې په ځمکه وده شي او چې څومره څاروي دي نو څاروي یو کس ولاړ پرې نه دی څاروي سمله به ویې تړی اوښانو له چې دا کونډې وتړي او بیا سمې له بیا نشي پاسېدی. وی صاحب دا ولې؟ وی ما ته الله یو اطلاع راکړې یو طوفان راځي یو هوا او داسې طوفان به راځي چې که کوم سړی ولاړو نو اوچتی وی او که کوم څاروی ولاړ و به موچتی. حالانکه د ماښام نه د طوفان او د هواړو څه پته نه لګېده. الله همغسې وکړه د شپې طوفان راغی صحابه خو هملاستو هېڅ تکلیف ورته ونه رسېد او صحابه خو څاروي تړلي وو نو څاروي بېغمه په خپل ځای هملاستو هېڅ تکلیف ورته ونه رسېد او یو دوه کسانو هغې د حکم خلاف ورزي وکړه هغې ولاړ پاتې شو چې ولاړو نو هغوی هغه هوا اوچت کړل او مخامخ دوه غرونو د غرونو د پاسه یې ورغورځول. بلکې یو روایت کې راځي چې یو اوښ ولاړ پاتې شوی و نو هغه اوښ هم دې زول طوفان اوچت کو په غر د پاسه یې ورغورځول. هغه دوه کسان چې په دره نبي علیه السلام مقرر کړل هغې کې هغه یو صحابي دی بل ملګري ته وایي داسې کوو څه به دواړه ویښ یو خو داسې وکړه چې نیمه شپه به زه څوکۍ وکړم تو وده شه او بیا به تا راپاڅومه نو باقي نیمه شپه به ته څوکۍ وکړې او زه به خوب وکړم. وی ډېره ښه دا یو ملګري وده شو او چې دا بل چا څوکۍ کوله د وی راشه نفلو باندې ودرېږه نو بس مخامخ به درې ته ګورې دره به هم درته ښکاري خلک به هم ښکاري نفل به هم کې څه به ولاړې په نفلو کې
او د حضور پاک د پیشنګویی مطابق په دې دره باندې دشمن را روان دی. اوس هم په دقه سوچ دی او تیرانداز دشمن دی، غشو ویشتو والا چې مونږ ورشو او په مسلمانانو باندې به په غشو غزارونو نو غشي چې دوی دی او په غزارونو کې بلا صحابه به شهیدان کیږي چې وې قتل چې دلته خو سړی څوکۍ ته ولاړ ناغي په غشي غزارو کو یو ټس شو دا صحابي په دې خېټه ویشت دی خو لګیا دی په مانځه دی چې خېټه ویشته د په هغه مانځه کې هغه شونه واخې غورځاو خپل منځ کوي. هغه دا خیال لاغې چې سړی خو نه لګېد که لګېدلی خو پروت و بل غشي باندې وویشت دی په بلو لګېد چې ولګېد غشي زر ویست اخوې غورځاو. هغه چې وکتل چې سړی خو رپي نه غشي مې جوړ خطا لاړه ځکه شپه ده سپومې ده چې ټس شو په بل غشي وویشته او چې دی به په غشي ویشته بس د به غشي ویشته راوښکه اخوا بیا غورځاو. ګورې غشي وښکل څونه ګران کار غشي څه د ګنډلو ستن خو نه چې بار به وځه غشي وزرې وي هغه چې په وجود کې ورننوځي نو هغه وزرې په خېټه غوښه کې ونښلي بیا نشي رستی او چې راوباسې یې نو بیا هغې سره غوښه روځي وینې تې اوس بیږي چې وینې ته بیږي نو هغه بل ملګری راپاسېد د ده په دې وینو باندې لون شو راپاسېد چې وې کتل دې په مانځه ولاړ دی په د منظر مختصر کو سلام یې وګرځاو. هغه ورته وی څه چل دی وی د ادارې نه څوک دي هغې غاړو په ما باندې غزارونه وکړل او زه خو یې ویشتم نو یې نیکبخته ماته دې په هغه وخت ولې نه وې په هغه ټیم به دې راته ویلي وی یاره مونځ مې شروع کړی و پکې یو صورت مې شروع کړی و څومره شوق او د حضور پاک څومره تابعداري کړې ده په دې جهادونو. قسم دې دین د دغه عالم او د دغه حافظ او قاري په سینه کې محفوظ پاتې شي او بل ته ورسوي. دا خو نبی علیہ السلام خو دې له داسې نو کړی چې دا یو به قاري او باقي دیني او دا یو د علم کې او باقي دیني او دا یو د ازوی د عالم جوړیږي او باقي دیني نه هر چاته قرآن خولیو هر چاته احادیث خودلیو هر چاته عقیده خودلیو هر چاته عمل خودلیو هر چاته اخلاق خودلیو. نو د دین بل تا رسول دا د هر مسلمان ذمہ داری ده. علم زده کول د هر مسلمان ذمہ داری ده. قرآن زده کول د هر مسلمان ذمہ داری ده او دین بل تا خودل د هر مسلمان ذمہ داری ده. الله دې په دې ذمہ داری کې مونږ کامیاب کړي. رب العالمین چې څومره بریدان دي ته ولا شفا ورکړي. الله دغه صحابه کرامو چې کومې قربانۍ ورکړي د خدای د هغې اجرونه ورته نصیب کړي. خدای مونږ هم د صحابو په نقش قدم باندې روان دي. خدای چې څوک په څه پریشانو کې مبتلي هغه ول په خوشحالو باندې بدلې کړي. خدای هم زمونږ د ټینشنونو نه وساتي. خدای د مخلوق د شر نه وساتي. پروردګاره که څوک تنګدستې مقروضاني خدای ته قرضونه خلاص کړي. رب العالمین چا د څه مشکلات یې هغه ول په خوشحالو بدل کړي. الله که څوک په دې مجلس کې بیماران یا په کورونو کې ټول له شفا ورکړي. زمونږ د جمع یو ملګری دی هغه روندار وفات شوی پرون هغې ته دعا وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي. افتخار حاجي صاحب روندار و الله دې مغفرت نصیب کړي. خدای پاک دې لوی سفر د آخرت د خوشحالو کړي او که نور څوک وفات شوي وي زمونږ په دې سیزو کندې کې دغه مرزا صاحب دینګور وفات شوي الله دې د هغې مغفرت نصیب کړي. څومره مردگان وفات الله دې ټولو بخي. رب العالمین که څوک جمدي دې مونږ د اسلام او د ایمان د هدایت زندګي نصیب کړي. بچیم د لوفرو د جون نه وساتي د چا اولاد نشته خدای رارینه صالح اولاد نصیب کړي. او څوک په رنځونو کې مبتلا دي خدای رنځونه په خیر او په خوشاله بدل کړي. اخر وخت کې په خپل دا کریمه نصیب کړي. لا اله الا الله محمد رسول الله.